د لویو بښونکي څښتن الله په نامه سلامونه او نیکې هیلې تاسو ټولو ګرانو زده کوونکو ته. بیا هم زه ستاسو ښوونکې مرضیه غفوري یم د شپږم ټولګي د پښتو مضمون د نوي لوست سره. ګلالیو زده کوونکو، د نن ورځې لوست مو دی د خپلواکو کلمو ډولونه. د کتاب پاڼه هم ده 19. ګلالیو ماشومانو، لوست دی په کتاب کې نهم لوست، برخه هم ده 26. چې د لویو بښونکي خدای د بسم الله الرحمن الرحیم په ویلو سره د خپله د نن ورځې لوست پیلو. ګلالیو زده کوونکو، د کتاب لومړی پاڼه یا پوښ هم تاسو ته ښکاره کوم چې دغه کتابونه تاسو له ځان سره ولرئ او د لوست په جریان کې اوس کولی شئ کوم ځای کې که کومه ستونزه وي له کتاب څخه هم مرسته واخلئ. ګلالیو زده کوونکو، نهم لوست دی د خپلواکو کلمو ډولونه، پاڼه هم ده 19. موږ تاسو په تیر درسي ساعتونو کې یا په تیرو صنفونو کې موږ د خپلواکو کلمو خپله خپلواکو کلمو په اړه بحث کړی و. کلمه هم وپېژندله. موږ وویلې چې کلمه څه شی ده او د کلمې ډولونه کوم دي. او د کلمې په ډولونو کې مو ولوستل چې ځینې کلمې په خپله پوره معنا او مفهوم لري او ځینې نه لري. یعنې کلمې خپله کلمه په دوه ډولو وویشله چې یو هم خپلواکه کلمې وي او بل هم ناخپلواکه کلمې. خپلواکو کلمو تعریف هم داسې کړی و چې خپلواکه کلمې هغه کلمې دي چې په خپلواکه توګه، یعنې په مستقل ډول په خپله پوره معنا او مفهوم لري. یعنې دې ته اړتیا نه لري چې یوې بلې کلمې سره یو ځای شي د معنا او مفهوم تکمیل شي. او په ناخپلواکو کلمو کې مو دا ویلي و چې ناخپلواکه کلمې هغه کلمې دي چې دا له خپلواکو کلمو سره یو ځای کېږي، د دې معنا بشپړه کېږي. یعنې د جملو په ترتیب او جوړونه کې ونډه لري. او د خپلواکو کلمو مثالونه تاسو اوس کولی شئ ځینې شیان نوم واخلئ او خپله کتابچو کې ولیکئ، لکه څه؟ ډېر ښه. قلم، کتاب، میز. دا ټول خپلواک کلمې دي، ځکه چې د هر یو نوم چې تاسو ته راغلم او نوم یې اخلم وایم تاسو په ذهن کې د هغه تصویر یا انځور مجسم کېږي. خو که چیرې زه ووایم له، به، مې، دا تاسو هیڅ مفهوم نه درکوي، ځکه موږ وایو چې دا خپلواک کلمې نه دي، ناخپلواکه کلمې دي. چې انشاءالله تیر درسونه تاسو ته یو ځلې بیا هم په ذهنونو کې تازه شوي وي. او راځو د نن ورځې لوست مو چې دی د خپلواکو کلمو ډولونه، هغه تاسو ته پر مخ بیایي. چې په دې درسي ساعت کې زموږ موخه څه ده، باید کومه موخې ته تاسو ورسیږئ او ځان ورسوئ. لومړی دا چې تاسو دغه د خپلواکو کلمو په مفهوم پوه شئ او د خپلواکو کلمو ډولونه باندې پوه شئ. چې په دې خپلواکو کلمو په ډولونو کې یو هم نوم دی، چې نن یوازې د نوم په اړه خبرې کوو، د خپلواکو کلمو ډولونو په اړه او د نوم د ډولونو په هکله. چې د دې بیا پاتې برخه یې کیدای شي په بل درسي ساعت کې تاسو ته بیا هم درس درکړم. ګلالیو زده کوونکو، راځو د نن ورځې لوست ته. نهم لوست دی د خپلواکو کلمو ډولونه، پاڼه ده 19. لومړی تاسو ته متن لولم، بیا او وروسته زه هر یوې تاسو ته په مثالونو کې درښیم. خپلواکه کلمې په دوو لویو برخو ویشل شوي دي: اسمي او فعلي برخې. اسمي یعنې نومیزې برخې، چې نومونه، صفتونه، ضمیرونه او شمیر نومونه یعنې عددونه پکې شامل دي. اسمي یعنې نومیزې برخې، چې نومونه، صفتونه، ضمیرونه او شمیر نومونه یعنې عددونه پکې شامل دي. تاسو ته راځو د خپلواکو کلمو ډولونه تاسو ته وایم. تاسو په دقیق ډول کولی شئ دلته متوجه اوسئ. لومړی کلمې په څو ډوله وي؟
دوه ډوله وي. لومړی کومه کلمې؟ خپلواکه کلمې. بیا خپل همدغه خپلواکه کلمې بیا په څو برخو ویشل کیږي؟ ډېر ښه. بیا هم په دوه برخو. کومه کومې؟ موږ وویلې دلته یو اسمي او بل هم فعلي برخې. اسمي برخې او فعلي برخې. اسمي او فعلي. ګلاليو زده کوونکو بیا وایم کلمې په دوه ډوله دي. یو خپلواکه کلمې بل هم ناخپلواکه کلمې. که چیرې نن ورځې لوستم چې د ناخپلواکو کلمو ډولونه نه دي خو بیا هم تاسو ته لیکم. کلمې په دوه برخه ویشل شوي دي. خپلواکه کلمې او ناخپلواکه کلمې. خپلواکه کلمې هغه دي چې په خپله پوره معنا او مفهوم لري او ناخپلواکه کلمې هغه کلمې دي چې په خپله پوره معنا او مفهوم نه لري. دا له خپلواکو کلمو سره یو ځای کېږي، د معنا بشپړه کېږي. راځو د نن ورځې د لوست تم چې کوم دی خپلواکه کلمې دي. دا خپلواکه کلمې چې دي ټولې په خپله پوره معنا او مفهوم لري. چې خپله دغه خپلواکې کلمې بیا په دوه برخو موږ ویشو. یو اسمي برخه ده بل هم فعلي برخه. اسمي برخه یعنې په دې کې ټول نومیز راځي، نومونه راځي، صفتونه راځي، قیدونه راځي، ضمیرونه یا نومځري راځي. دا ټول په اسمي برخه کې راځي. چې د موږ د بحث موضوع هم د خپلواکو کلمو د اسمي برخې په اړه ده، یعنې د نومونو برخه. بیا تکراروم. کلمو ډولونه څو دي؟ کلمې دوه ډوله دي. خپلواکه کلمې او ناخپلواکه کلمې. خپلواکه کلمې په خپله پوره معنا او مفهوم لري او ناخپلواکه کلمې په خپله پوره معنا او مفهوم نه لري. چې خپله دغه خپلواکه کلمې بیا په دوه برخو ویشو. یو اسمي برخه ده بل هم فعلي برخه ده. اسمي برخه چې ده ټول پکې نومیزې برخې راځي. نومیزې برخې چې دي ټولې په اسمي برخه کې راځي. لکه نومونه دي، نومځري دي، قیدونه، دا ټول په اسمي برخه کې راځي. او بل هم راځو دغه خپله نوم. نوم یعنې څه شی دی؟ نوم یعنې اسم وایي هغه خپلواکه معنا لرونکې کلمه ده چې د ټولو شیانو یعنې موجوداتو او اشخاصو لپاره راشي. نوم هغه خپلواکه معنا لرونکې کلمه ده چې د ټولو شیانو یعنې موجوداتو او اشخاصو لپاره راځي. لکه احمد، میز، عقل، دود، اکسیجن، شیدې، ونه او نور. تاسو پوه شوئ چې نوم هغه خپلواکه معنا لرونکې کلمه ده چې د ټولو شیانو یعنې موجوداتو او اشخاصو لپاره راشي. اسمي کې زموږ منظور دلته څه دی؟ نوم. اول تاسو څه کوئ؟ د نوم تعریف له دې ځای څخه اخلئ، له یاده کوئ. که کولی نه شئ عیناً په دې شکل چې په کتاب کې دې یادې کړئ، کولی شئ په عامیانه په خپله ژبې کولی شئ هغه تعریف یاده کړئ.
چې هغه خپلواکه معنا لرونکې کلمه ده چې د اشخاصو او څیزونو د نومونو لپاره کارول کیږي. نوم څه دی؟ نوم هغه خپلواکه معنا لرونکې کلمه ده چې د اشخاصو او څیزونو د نومونو لپاره کارول کیږي. یو ځل بیا یې هم تاسو ته لوست له پیله تر پایه پورې تکراروم، په دقیق توګه تاسو کولی شئ واورئ. خپلواکه کلمې هغه کلمې دي چې په خپله پوره معنا او مفهوم لري، چې خپله خپلواکه کلمې په دوه برخو موږ ویشو، یو هم اسمي برخه ده، بل هم فعلي برخه ده، چې د نن ورځې دغه لوست چې دی اسمي برخې په اړه دی، یعنې نوم. اول موږ نوم تعریفوو. نوم څه شی دی؟ نوم هغه خپلواکه معنا لرونکې کلمه ده چې دا د اشخاص او څیزونو د نومونې لپاره کارول کیږي. لکه وایو احمد، توریالی، مریم، دغه ټولې په دې کې راځي. اوس راځو د راتلونکي درس کې څه شی کوو؟ د دغه نوم په ډولونو باندې بحث کوو. لکه څنګه چې د کلمو په ډولونو موږ بحث وکړو په څو برخو ویشل کیږي، راتلونکي درسي ساعت کې څه شی کوو؟ د نوم د ډولونو په اړه بحث کوو چې نوم په څو برخو ویشل شوی، کوم کوم ډولونه نومونه موږ لرو، په دې اړه بحث کوو. خو په نن درسي ساعت کې تاسو پوه شوئ چې د خپلواکو کلمو ډولونه کوم دي. یو اسمي برخه ده، بل هم فعلي برخه ده. چې خپله اسمي برخه کې موږ نومونه بحث کوو، چې په ټوله کې خپلواکه کلمې ډېر ډولونه لري، نومونه دي، قیدونه دي، صفتونه دي، نومځري دي، دا ټول پکې راځي. خو په نن درسي ساعت کې زموږ بحث موضوع نوم به چې نوم تعریف که هغه خپلواکه کلمه معنا لرونکې کلمه ده چې د اشخاص او څیزونو د نومونې لپاره کارول کیږي. ګلالي زده کوونکو، تاسو کورنی کار د نن ورځې درسي ساعت کې دا دی چې د خپلواکو کلمو لپاره 2 مثاله ولیکئ، ناخپلواکو کلمو لپاره هم 2 مثاله ولیکئ. بیا راځئ د نوم تعریف که تعریف یې یاده کړئ، بیا د نوم په اړه تاسو کولی شئ 5 نومونه ولیکئ. 5 نومونه ولیکئ، بیا زه راتلونکي درسي ساعت کې د هغه د ټولونو په اړه بحث کوم. ګلالي زده کوونکو، تر بیا هم چې ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم، تاسو لوی وبښونکي خدای ته سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت. خدای په امان. بریالي اوسئ.